Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today we are going to learn imperative sentences. Granu katunko. Nan mamunga pade video ki imperative sentences zdakau. Dakame pa madad sara chi of course stasu de English well shuru kigi. کله چې تاسو دا ویډیو پوره وګورئ نو زه یقین کوم چې تاسو انګلیش ویل به شروع شي، یعنی د دې ویډیو د کتلو نه بعد به تاسو یقینا انګلیش ویل شروع کړئ. ګرانو کتونکو، نن موږ په دې ویډیو کې امپیریټیو سنټنسز زده کوو. امپیریټیو سنټنسز ویل کېږي حکمیه جملو ته، یعنی هغه جملې چې په هغې کې موږ حکم کوو، یعنی چاته پکې د یو کار کولو حکم کوو. لکه څنګه فار ایگزامپل، لکه څنګه چې موږ په پښتو کې وایو لیټ سپوز موږ چاته وایو اوبه راوړه، کرسۍ راوړه، چارجر راوړه، کاپي ولیکه، بال پوینټ راوړه، مارکر راوړه وغیره وغیره، یعنی موږ چاته حکم کوو نو دې ته ویلی کېږي امپیریټیو سنټنسز. خو بیا که څوک نه چېرته تپوس وکړي چې د امپیریټیو سنټنسز یعنی د حکمیه جملو څو کاینز دي، یعنی څو اقسامې دي، نو بس تاسو ورته صرف او صرف دومره وایئ there are two kinds of imperative sentences، یعنی د imperative sentences two kinds دي، دوه اقسامې دي. نمبر فرست order، او order ویلی کېږي حکم ته. نمبر سیکنډ request، او request ویلی کېږي درخواست ته. لکه څنګه د درخواست یعنی د ریکویسټ څه اگزامپلز به داسې وي څنګه چې موږ په پښتو کې وایو مهرباني وکړه ته دا پلانکې کار وکړه. ریکویسټ درته کوم چې ته مزه هلته، ریکویسټ درته کوم زما مدد وکړه، ریکویسټ درته کوم دروازه بند کا وغیره وغیره. نو که چېرته څوک د نه هم تپوس وکړي چې د امپیریټیو سنټنسز څو کاینز دي، نو بس صرف او صرف تاسو ورته وایئ د امپیریټیو سنټنسز ټو کاینز دي. نمبر فرست آرډر، نمبر سیکنډ ریکویسټ. آرډر ویلی کېږي حکم ته، یعنی کله چې موږ چاته د یو خبرې حکم کوو، او ریکویسټ ویلی کېږي درخواست ته، کله چې موږ چاته د یو کار کولو دپاره منت کوو، درخواست ورته کوو، ریکویسټ ورته کوو. ګرانو کتونکو، د ټولو نه اول موږ د حکم په باره کې زده کوو. فار ایگزامپل ګرانو کتونکو، لکه څنګه چې موږ په پښتو کې وایو ځه، یعنی کله موږ چاته خبره کوو او هغه ته حکم کوو ځه، نو د دې لپاره په اردو کې استعمالیږي جاو. د جاو څه مطلب دی په پښتو کې؟ د جاو په پښتو کې مطلب دا دی ځه، او د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي ګو. کله چې هم موږ چاته وایو ځه نو د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي ګو. بل اگزامپل به داسې وي په پښتو کې موږ وایو راځه، نو د دې لپاره په اردو کې استعمالیږي آو، او په انګلیش کې د دې لپاره موږ استعمالو کم، یعنی په انګلیش کې د دې لپاره استعمالیږي کم. که چاته ووایي چې راځه راځه راځه، نو د دې لپاره په انګلیش لینګویج کې استعمالیږي کم کم کم. بل اگزامپل به داسې وي په پښتو کې اکثر مونږ یو چاته وایو خوره خوره. فار ایگزامپل څوک روټۍ خوري او هغې اگزامپل دی هغې بس کی، او مونږ بیا اکثر هغې ته وایو خوره خوره. نو که چېرته تاسو په انګلیش کې چاته داسې وایي چې خوره خوره، نو صرف او صرف ورته وایئ ایټ ایټ ایټ، او د دې مطلب همدغه دی خوره خوره. بل اگزامپل به داسې وي مونږ په پښتو کې خلکو ته وایو لیکه، یعنی شا به لیکه، د دې لپاره په انګلیش لینګویج کې استعمالیږي رایټس. د رایټس مطلب دا دی لیکه. کله چې هم تاسو چاته وایئ چې لیکه شا بالا لیکه، نو د دې لپاره په انګلیش کې که چېرته تاسو دا خبره په انګلیش کې کوئ نو دا یو حکم دی، او د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي رایټ. یعنی کله چې موږ چاته وایو لیکه نو د دې لپاره بیا په انګلیش کې استعمالیږي رایټ. خو ګرانو کتونکو، دا یوازې موږ په ون ورډ کې نشو کولی، یعنی موږ چې چاته کله آرډر کوو نو موږ هغه د یو لفظ په ځای دا موږ په ډېرو الفاظو کې هم کولی شو. لیټ سپوز زه په ټو ورډز کې آرډر کوم، یعنی په ټو ورډز کې چاته حکم کوم. یو سنټنس دی د پښتو او هغه داسې دی
کورتا ځه، یعنی کله چې مونږ یو خپل کشر ته وایو لا بل چاته وایو چې کورتا ځه. د دې لپاره په اردو کې استعمالیږي ګر جاو. د ګر جاو مطلب په پښتو کې دا دی کورتا ځه، او په انګلیش کې د دې لپاره استعمالیږي go home. د go home مطلب همدغه دی چې کورتا ځه. بل اگزامپل به داسې وي سکول ته ځه، یعنی سکول جاو، او په انګلیش کې به دا مونږ داسې وایو go to school. د go to school مطلب همدغه دی چې سکول ته ځه. ډیر سټوډنټس د دې په ځای باندې بلها اگزامپلز نور هم دي. لیټ سپوز په 3 ورډز کې زه یو آرډر کوم، یعنی په 3 الفاظو کې زه یو آرډر کوم، یو حکم کوم. نو فار ایگزامپل زما سره یو سنټنس دی بازار ته لاړ شه او سبزي راوړه. د دې لپاره په اردو کې استعمالیږي بازار جاو اور سبزي لاو، یعنی بازار ته لاړ شه او سبزي راوړه. دا سنټنس چې زه کله انګلیش ته ټرانسلیټ کوم نو دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي go to بازار، یعنی بازار ته لاړ شه، and bring او راوړه vegetable. vegetable ویل کېږي سبزی ته او bring ویل کېږي راوړلو ته. یوازې د سبزی راوړلو ته bring نه ویل کېږي. تاسو چې څه هم راوړئ، د دکان نه راوړئ، لا د بل ځای نه راوړئ، د غر نه راوړئ، د ګراوند نه راوړئ، که هر څیز راوړئ نو راوړلو ته په انګلیش لینګویج کې ویل کېږي bring. او go to بازار یعنی بازار ته لاړ شه. ګرانو کتونکو، که چېرته زه اوس په نیګیټیو سنټنسز باندې خبره کوم، یعنی څنګه چې موږ په پښتو کې وایو مزه، یعنی چې لا نړ شي مزه، یا مرزه، دلته مرزه، مخوره، مسکه، ملیکه وغیره وغیره. کله چې موږ چاته آرډر کوو خو په نیګیټیو کې ورته آرډر کوو، یعنی منفي حکم ورته کوو، نو د دې لپاره به صرف او صرف موږ د ورب نه بعد دا کومه مین کارونه چې پکې کېږي، تلل پکې کېږي، لیکل پکې کېږي، خوړل پکې کېږي، سکل پکې کېږي، نو صرف او صرف به موږ د دې نه مخکې ولګو ډونټ. که د ډونټ په ځای باندې تاسو ووایئ ډو ناټ، د ډو ناټ او د ډونټ یو مطلب دی. ډونټ د ډو ناټ کنټریکشن فارم دی، یعنی شارټ فارم دی. لیټ سپوز زما سره یو سنټنس دی م لیکه. د م لیکه لپاره په اردو کې استعمالیږي مت لیکو. څه مطلب شو؟ م لیکه. او په انګلیش کې د دې لپاره استعمالیږي ډونټ رایټ. د ډونټ رایټ څه مطلب دی؟ م لیکه. بل مونږ په پښتو کې یو خبره کوو ما مه ټچ کوه، یعنی زما سره مه لګېږه. د دې لپاره په اردو کې استعمالیږي مجھے ټچ مت کرو. د مجھے ټچ مت کرو مطلب همدغه دی چې زما سره مه بلسېږه، زما سره مه ټچ کېږه. او کله چې دا سنټنس زه انګلیش ته ټرانسلیټ کوم نو صرف او صرف څنګه چې تاسو ته ما وویل د ورب نه مخکې به ډونټ لګوئ یا به ډو ناټ لګوئ. نو د ټول نه اول ډو ناټ یا ډونټ، او بیا ټچ می، یعنی ډونټ ټچ می. او د دې مطلب دا دی چې ما مه ټچ کوه، زما سره مه لګېږه. ګرانو کتونکو، هم په دې طریقه باندې په 1 ورډ 2 ورډز او په نیګیټیو سنټنسز کې په 1 ورډ 2 ورډز باندې په دې طریقې سره تاسو بلها سنټنسز څومره چې تاسو آرډرز کوئ نو هم په دې طریقه باندې تاسو په کروڑونو سنټنسز جوړولی شئ. فار ایگزامپل اوپن د ډور، دروازه کولاو کا. ډونټ اوپن د ډور، دروازه مه کولاوه. کلوز د ډور، دروازه بنده کا. ډونټ کلوز د ډور، دروازه مه بندوه. برینګ چیر، کرسۍ راوړه. ډونټ برینګ چیر، کرسۍ مه راوړه. ټاک، خبرې وکړه. ډونټ ټاک، خبرې مه کوه. لاف، وخانده. ډونټ لاف، مه خانده، وغیره وغیره. بلها سنټنسز څومره چې هم تاسو ضرورت وي نو تاسو افکورس بېشکه تاسو په دې طریقې سره جوړولی شئ، او په دې طریقې سره تاسو چې څه هم آرډر کوئ نو تاسو افکورس چې په دې طریقې سره هغه آرډرز کولی شئ. ګرانو کتونکو، څنګه چې تاسو ته ما وویل چې امپیریټیو سنټنسز 2 کاینز دي، او په 2 نمبر چې د دې کومه کاین دی نو هغه
ریکویسټ دی یعنی درخواست دی. نو اوس راځي چې درخواست هم زده کو. یعنی موږ به چاته دا څنګه وایو چې د الله خاطر وکړه، مهرباني وکړه کور ته لاړ شه، مهرباني وکړه ولیکه، مهرباني وکړه وسکه، مهرباني وکړه سبزي راوړه. یعنی موږ به چاته ریکویسټ څنګه کوو. ګرانو کتونکو کله چې تاسو په ون ورډ کې یعنی په یو لفظ کې چاته ریکویسټ کوئ، فار ایگزامپل که زه چاته ویم چې برای کرم جاو، د برای کرم جاو څه مطلب دی؟ مهرباني وکړه ځه، یعنی مهرباني وکړه د دې ځای نه لاړ شه. نو د دې لپاره صرف او صرف تاسو به د ورب نه اوله د ورب نه دې غاړې ته څه شی لګوئ؟ پلیز. بیا ورب. دا سنټنس چې زه انګلیش ته ټرانسلیټ کوم، مهرباني وکړه ځه، نو صرف او صرف پلیز گو. د پلیز گو څه مطلب دی؟ مهرباني وکړه ځه. که چېرته تاسو د پلیز د ګو نه وروسته ولګوئ نو هم ستاسو سنټنس غلط نه دی، ستاسو سنټنس بیا هم ټیک دی. دا ستاسو مرضي ده که تاسو د ورب نه اوله پلیز لګوئ او که د ورب نه وروسته پلیز لګوئ. یعنی که تاسو ووایئ پلیز گو نو هم ستاسو سنټنس ټیک دی، که تاسو ووایئ گو پلیز نو هم ستاسو سنټنس ټیک دی. بل اگزامپل به داسې وي برای کرم یا مهرباني کرو آو. د دې څه مطلب دی په پښتو کې؟ مهرباني وکړه راځه. دا سنټنس چې کله زه انګلیش ته ټرانسلیټ کوم، مهرباني وکړه راځه. د دې لپاره څنګه چې مونږ دا اولنی سنټنس ټرانسلیټ کړ نو هم په دې طریقې سره مونږ دا سنټنس هم ټرانسلیټ کوو. او دا به زه په دې طریقې سره ټرانسلیټ کړم پلیز کم. او د پلیز کم مطلب دا دی مهرباني وکړه راځه. ډیر سټوډنټس هم په دې طریقې سره تاسو بلها سنټنسز یعنی د بلها جملو ریکویسټ کولی شئ. د بلها جملو درخواست په دې طریقه باندې تاسو چاته کولی شئ. یوازې دا 2 ایگزامپلز نه چې مهرباني وکړه ځه او مهرباني وکړه راځه. که تاسو چاته ووایئ چې مهرباني وکړه چای وڅښه نو دې لپاره پلیز ټیک ټی. د پلیز ټیک ټی مطلب همدغه دی چې مهرباني وکړه چای وڅښه. که چاته وایئ چې اوبه وڅښه پلیز ډرینک واټر. که چاته وایئ چې روټۍ وخوره پلیز ایټ د میل. که چاته وایئ چې مهرباني وکړه ورشه مونځ وکړه الله ته ودرېږه نو د دې لپاره پلیز آفر د پریر. که چاته وایئ چې تلاوت وکړه پلیز ریسایټ. د پلیز ریسایټ مطلب دا دی چې مهرباني وکړه تلاوت وکړه. څنګه چې مونږ آرډرز وکړه نو همدغسې په هغه طریقې سره مونږ ریکویسټ هم خلکو ته کوو. یعنی په 1 ورډ 2 ورډز 3 ورډز 4 ورډز په دې کې مونږ ریکویسټ هم افکورس کولی شو. یعنی که زه چاته ووایم چې مهرباني وکړه بازار ته لاړ شه سبزي راوړه نو دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي پلیز go to bazaar and bring vegetable. د پلیز go to bazaar and bring vegetable مطلب دا دی مهرباني وکړه بازار ته لاړ شه او سبزي راوړه. او ګرانو کتونکو اوس راځئ چې د ریکویسټ یعنی د درخواست نیگیټیو سنټنسز هم زده کو. یعنی دا زده کو چې موږ به چاته دا څنګه وایو چې مهرباني وکړه دروغ مه وایه، مهرباني وکړه غلاګانې مه کوه. فار ایگزامپل مهرباني وکړه غلاګانې مه کوه، مهرباني وکړه هلته مه ځه، مهرباني وکړه دلته مه راځه، مهرباني وکړه ګانې بجانې وغیره مه اوره. یعنی موږ به چاته ریکویسټ درخواست څنګه کوو چې ته دا پلانې کار مه کوه. فار ایگزامپل زما څه د پښتو یو سنټنس دی او هغه داسې دی مهرباني وکړه دروغ مه وایه. یعنی دروغ ویل ښه کار نه دی نو لہٰذا ته مهرباني وکړه دروغ مه وایه. اردو کې د دې لپاره استعمالیږي برای کرم یا مهرباني کرو او بیا جھوٹ مت بولو. یعنی برای کرم جھوٹ مت بولو. او په انګلیش کې دا سنټنس به داسې وي پلیز don't tell a lie. د پلیز don't tell a lie مطلب دا دی چې مهرباني وکړه دروغ مه وایه. بل اگزامپل به داسې وي مهرباني وکړه غلاګانې مه کوه. یعنی تا ته مونږ ریکویسټ کوو، تا ته مونږ درخواست کوو برای کرم چې غلاګانې مه کوه. فار ایگزامپل دا یو مثال دی
نو کله چې دا سنټنس د انګلیش ته ټرانسلیټ کوم پلیز ډونټ سټیل د پلیز ډونټ سټیل مطلب همدغه دی چې مهرباني وکړه او غلاګانې مه کوه. سټیل ویلی کېږي غلا کولو ته. ګرانو کتونکو اخري اگزامپل به داسې وي، فار اگزامپل که زه ویم چې مهرباني وکړه او ګانې مه اوره، یعنې فار اگزامپل د رمضان میاشت ده لا بله میاشت ده، خو زه تا ته وایم چې مهرباني وکړه ګانې مه اوره، یعنې ګانې اورېدل ښه کار نه دی، لا فلمونه مه ګوره، فلمونه کتل ښه کار نه دی. نو د دې لپاره صرف او صرف پلیز ډونټ لیسن د سانګز، او د پلیز ډونټ لیسن د سانګز مطلب دا دی چې ګانې مه اوره، یعنې مهرباني وکړه ګانې مه اوره. که زه وایم چې مهرباني وکړه فلمونه مه ګوره، نو صرف او صرف پلیز ډونټ واچ موویز. د پلیز ډونټ واچ موویز مطلب دا دی چې مهرباني وکړه فلمونه مه ګوره. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې د دې ویډیو نه به تاسو افکورس بلها زده کړه کړې وي. که چېرته تاسو بېشکه د دې ویډیو نه څه زده کړي وي، تاسو ته د دې ویډیو نه فایده شوې وي، نو ویډیو له ورسره یو لایک ورکړئ. او که چېرته تاسو په انګلیش زده کولو کې په یو ځای کې کنفیوز یئ، یعنې تاسو په ټینسز باندې نه پوهیږئ، تاسو په پارټس آف سپیچ باندې نه پوهیږئ، تاسو په ماډل وربس کې په یو ماډل کې کنفیوز یئ، تاسو په اکټیو وایس پیسیو وایس کې کنفیوز یئ، په انګلیش کې چې څه هم دي او تاسو په هغې نه پوهیږئ، نو افکورس تاسو موږ ته په کمنټ سیکشن کې یو کامنټ پرېښودی شئ او انشاءالله موږ به ستاسو د کمنټ ریپلای ضرور درکو. یعنې تاسو چې کومه کنفیوژن وي انشاءالله هغه به موږ په ورځ دوه درې کې دننه ختمو، یعنې په ورځ دوه درې کې به هغه موږ دننه سالف کوو. او که تاسو د الف نه واله تر یې پورې انګلیش په پښتو کې زده کول غواړئ او تاسو لا تر اوسه پورې زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو هم په دې ځای زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د ویډیو کتلو ډېره مننه. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.